هغه غلطۍ چې د یو بزنس او تجارت په پیلولو کې یې باید ترسره نه کړئ. کله چې تاسو یو نوی بزنس پیلوئ یا په یوه نوې مفکوره باندې کار شروع کوئ، دا تاسو لپاره یو غوره خبر دی، خو ډېرې غلطۍ شتون لري چې تاسو په لومړي سر کې د بزنس دغه غلطۍ ترسره کوئ چې باید ډډه ورڅخه وکړئ. لومړنۍ غلطي دا ده چې کله چې تاسو یو بزنس پیلوئ په بازار کې په کافي اندازه څېړنه د هغې لپاره نه ترسره کوئ، یعنې مارکیټ ریسرچ تاسو نه کوئ. کله چې تاسو په پټو سترګو بازار ته دننه کېږئ نو نتیجه بیا هم ماته ده. تاسو باید وګورئ چې په دغه برخه کې چې زه بازار ته دننه کېږم تقاضا په کافي اندازه شتون لري که نه، پیرودونکي په کافي اندازه شتون لري که نه، سیالان د دغه برخې څوک دي چې زه په دغه برخه کې فعالیت غواړم ترسره کړم، په دغه برخه کې څومره پیسې شتون لري، په دغه برخه کې څومره لګښتونه، څومره پانګونې په دغه برخه کې شوي دي. نو تاسو په پټو سترګو باندې هېڅکله بازار ته مه دننه کېږئ. دویمه غلطي دا ده چې تاسو مالي برنامه او پلان نه لرئ. کله چې تاسو بازار ته دننه کېږئ تاسو یو مالي پلان باید ځان سره ولرئ. مالي پلان دا چې تاسو وګورئ چې څومره تاسو بزنس لګښت ورباندې راځي، څومره پیسې به تاسو بزنس پیدا کړي، څومره باید تاسو پانګونه وکړئ، تاسو ثابت لګښتونه څومره کېږي، تاسو متحول لګښتونه څومره کېږي، او تاسو هغه لګښتونه چې تاسو باید پارتنرانو ته هغه ور انتقال کړئ څومره کېږي. داسې یوه دقیقه محاسبه تاسو د ځان سره باید ولرئ، ځکه ډېر بزنسونه په دې خاطر ناکامېږي چې دوی یو مالي برنامه نه لري، دوی د نغدو پیسو د کمبود سره مخامخ کېږي. درېیمه غلطي چې نوي کاروبارونه ترسره کوي هغه دا ده چې محصول یا هغه خدمت چې دوی ترسره کوي دوی وړاندې کوي د پیرودونکو د غوښتنو سره یې سم نه عیاروي. دوی فقط په خپل محصول باندې تمرکز کوي، د پیرودونکو غوښتنو ته اصلا پاملرنه نه کوي چې پیرودونکي دوی څه غواړي. اصلا دوی محصول او د پیرودونکو ستونزه حلوي که نه حلوي. کله چې یو محصول ستونزه حل نه کړي نو پیرودونکي څه ضرورت لري چې هغه محصول ترلاسه کړي. څلورمه غلطي چې ډېر بزنسونه په لومړي کال کې ترسره کوي کله چې بزنس پیلوي هغه دا ده چې ټول کارونه په خپله ترسره کوي. کله چې تاسو نوی بزنس پیلوئ صحیح ده چې تاسو باید ډېر کارونه په خپله ترسره کړئ. کله چې ته یو آنلاین پلورنځی جوړوې هم به ته د توکو عکسونه اخلې، خپله به یې د پیرودونکو کور ته هم وروړې، او ځکه ته یوازې یو ټول کارونه باید خپله ترسره کړې. اما کله چې تا بزنس ورو ورو لویېږي، بیا کله چې ته ټول کارونه خپله ترسره کړې، دلته تا د کار مؤثریت کمیږي. ته باید دقیقا مشخص کړې چې کوم کارونه چا ته زه وروسپارم. د بېلګې په توګه د محتوا تولیدول دي، هغه کس چې په محتوا کې ښه پوهېږي هغه هغې ته ورسپاره. مدیریت کړل د هغه هغې ته ورسپاره. ته هغه کارونه ونیسه چې ته په هغه کې غوره لري، هغه کار ته په ښه بڼه ترسره کولی شي. پنځمه غلطي چې عموما په نویو کاروبارونو کې ترسره کېږي هغه دا ده چې د بازار موندنې برنامه عموما بزنسونه نه لري. کله چې بازار دننه کېږي بازار موندنې مارکیټینګ پلان دوی نه لري چې په کومه ستراتیژي دوی بازار ته دننه شي، په کومه ستراتیژي دوی پیرودونکي جذب شي، په کومه طریقه دوی هغه پیرودونکي چې په بازار کې شتون لري هغه خبر کړي چې راشي دوی هغه جنس یا خدمت واخلي. شپږمه غلطي چې دوی ترسره کوي هغه دا چې دوی ناسم قیمت ایښودنه کوي. دوی داسې قیمت ایښودنه کوي چې یا د پیرودونکو د جیب له توان څخه هغه لوړه وي یا ډېره ټیټه وي چې دوی هغه کله چې جنس خرڅ کړي هغه خدمت خرڅ کړي بیا دومره پیسې نه لري چې خپل بزنس عادي لګښتونه ورباندې پوره کړي، یعنې ټیټه قیمت ایښودنه کوي چې دا هم ښه کار نه دی. لوړه قیمت ایښودنه هم ښه کار نه دی. قیمت ایښودنه باید په دې شکل سره ترسره شي چې تاسو د هغه جنس چې وړاندې کوي یا خدمت چې وړاندې کوي د هغې ارزښت څومره دی او د پیرودونکو وړتیا څومره ده، همدارنګه تاسو ته په څومره هغه تمامېږي یا واقعا ارزښت د هغه جنس څومره دی. په دې شکل سره تاسو باید قیمت ایښودنه ترسره کړئ تر څو هغه غلطه نه وي. اوومه غلطي چې عموما ترسره کوي هغه دا ده چې سیالان په پام کې نه نیسي. کله چې تاسو نوی بزنس پیلوئ تاسو باید سیالان هم په پام کې ونیسئ. هغوی څنګه قیمت ایښودنه ترسره کوي، هغه کوم غوره لري، تر څو تاسو په داسې یوه غوره سره بازار ته دننه شئ چې د هغوی سره تاسو متفاوت وئ. تاسو باید ټول سیالان تحلیل کړئ چې کومه ټکنالوژي هغه کاروي، په کومه بڼه هغه فعالیت ترسره کوي، په کومه بڼه هغه پیرودونکي جذبوي او په خدمت کې کوم غوره موجود دی. اتمه غلطي چې ډېر بزنسونه ترسره کوي په لومړي وخت کې کله چې پیلېږي هغه دا ده چې پیرودونکو ته پاملرنه نه ترسره کوي. یعنې پیرودونکي دوی بابیزه ګڼي، دوی پیرودونکو ستونزې نه حلوي، دوی فقط په خپل ځان باندې تمرکز کوي او دوی پیرودونکي ته اصلا په هغه حرام کې ځای نه ورکوي. نهمه غلطي چې عموما بزنسونه په لومړي کال کې ترسره کوي هغه دا ده چې دوی ناکافي پانګه لري. یعنې دومره پانګه دوی نه لري چې دوی کله چې دغه بزنس د ستونزو سره مخامخ شي دوی دغه بزنس ستونزې په هغه باندې حل کړي. په دې شکل سره یعنې یو موټر له دې ځای څخه د کابل څخه هرات ته حرکت کوي، کافي اندازه تیل نه لري، خو واضحه خبره ده چې دا موټر له کندهار څخه هغې طرف ته نشي تللی ځکه چې تیل نه لري. پیسې هم په بزنس کې په همدې شکل سره دي. کله چې تاسو پیسې ونه لرئ د عادي لګښتونو لپاره، د ثابتو لګښتونو لپاره، د متحولو لګښتونو لپاره، نو تاسو بزنس له ماتې سره مخامخ کېږي. لسمه غلطي دا ده چې تاسو کله چې په بازار کې چې کوم تغیرات راځي، په بازار کې چې کوم بدلون راځي، نوي بزنسونه هغې ته پام نه ترسره کوي. یعنې دوی په ثابت ډول په هماغه یو شکل سره چې دوی هماغه شکل سره دوی حرکت ترسره کوي. دوی خبر نه دي چې په بازار کې کومه نوې ټکنالوژي راغلې ده، بازار کې د پیرودونکو غوښتنې په کوم شکل سره تغیر شوي دي، یا رقیبانو کومې نوې ټکنالوژي را ایستلې دي. لکه نوکیا کمپنۍ چې سقوط شوه، نوکیا څنګه سقوط شوه؟ خو د پیرودونکو د غوښتنو سره سم مطابق مخته لاړه نه، له همدې امله یې بازار د لاسه ورکړ. تاسو باید د وخت مطابق بدلون وکړئ. یولسمه غلطي چې عموما بزنسونه ترسره کوي هغه دا ده چې دوی غلط استخدام کوي. دوی ناوړه ټیم په خپل بزنس کې استخداموي. یعنې داسې کسان دوی روزي، داسې کسان دوی په خپل بزنس کې داخلوي چې هغه اصلا دغه بزنس لپاره مناسب نه وي.
یعنی ناسم استخدام، ناسم ټیم، یو ضعیف یو کمزوری ټیم هیڅکله د قوي ټیمونو سره سیالي نشي ترسره کولی. تاسو باید غوره کسان د خپل بزنس لپاره، مناسب کسان د خپل بزنس لپاره وټاکئ او استخدام یې کړئ، ویې ګمارئ. 12مه غلطي د نوي بزنسونو لپاره دا ده چې دوی په پرمختګ باندې تمرکز نه کوي. یعنی دوی یوه لاسته راوړنه ولري، پیرودونکي پیدا کړي، یو څه بزنس یې وچلېږي، بیا هم هغه کار ته ادامه نه ورکوي. دوی غرور پیدا کوي، دوی کبر کوي، دوی فکر کوي چې موږ کامیابه شو او بیا هغه کامیابۍ مسیر دوی پرېږدي. دوی دلته کبر پیدا کړي او هغه ښه کارونه چې دوی مخکې ترسره کول، هغه زحمت چې دوی مخکې ایستلو، هغه بیا نه ترسره کوي. دا دې لامل کېږي چې دوی وروسته د هغې څخه د نزول په طرف باندې لاړ شي. دا 12 غلطۍ چې په دغه ویډیو کې مې تاسو ته وړاندې کړلې. تاسو په کمنټ کې راته ولیکئ چې نورې کومې غلطۍ دي چې هغه نوي بزنسونه ترسره کوي، او دا ویډیو د هغه کسانو لپاره شریکه کړه چې نوی بزنس یې پیل کړی وي یا بزنس لري، غواړي پرمختګ وکړي، تر څو له دغه غلطیو څخه خبر شي او دغه غلطۍ ترسره نه کړي. تر بلې ویډیو پورې مو په الله جل جلاله سپارم.